سلامونه دوستانو، راځئ یو څو لغتونه زده کړو په الماني ژبه باندې. اخري کې یو لغت ده، هغه به تاسو د خانه ډکوئ او دلته به سره دویچ یعنې الماني ژبه زده کوو. ما سره اول لغت ده اکثر. اکثر ته موږ وایو افت. مطلب زه اکثره ډوډۍ خورم، اکثره چای څښم، اکثره ناوخته جګېږم. بل لغت ده ما سره مهربان. مهربان ته وایي نت. او بل ما سره ده بدرنګ. بدرنګ ته وایي هیسلش. ما سره بل ده ستړی کوونکی، زړه تنګوونکی، دې ته وایي لانګوایلش. او بل ما سره ده په زړه پورې، موږ وایو که نه په زړه پورې ښایسته، دې ته وایو انټرسانټ. او بل ما سره ده کرکه کول یعنې نفرت کول، دې ته وایو حسن. اوس آخري لغت ما سره ده مینه کول. مینه کول د تاسو په الماني ژبه څه وایو؟ کمنټونو کې ولیکئ. دلته به زده کوو، دلته به الماني ژبې زده کوو او لغتونه اصطلاحات ډېر څه به زده کوو.